اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د نړۍ ټولو ښاغلو پښتنو خویندو السلام علیکم. تمه چې روغ جوړ وي او د قوم د یووالي امن او پرمختګ مینه به مو زړه کې لږه لږه نورم ډېره شوې وي. پښتنو خویندو تاسو به خبر یې چې نن سبا په موږ باندې په خاصه توګه ډاکټر خان تحریک په ملګرو باندې د غدارۍ د ریاست لاړه د غدارۍ صفتوي لګېدلې دي، کوم کې چې فلحال واته ملګري په ضمانت کې دي او ځینې ملګري چې دی نو هغه لا دغه دي. وروڼو مخکې به مونږ چې دی نو د مولیانو نه یریدو، د کفر د فتوی نه، کله به چې مونږ د قوم خبره کوله، د ژبې به هم خبره کوله، د دود دستور به هم خبره کوله، د یو قوم د یووالي امن او پرمختګ خبره به هم کوله، نو مولیان به چې دی نو دې ته تیار ناست وو چې هلکه دا خو کافر دی، د خو چې دی نو د قوم خبره وکړه، دغه خبره وکړه، د پښتو خبره وکړه، د پښتون قوم خبره وکړه. بیله خبره وه چې کله به د ملک خبره کېده یا دغه خبره کېده نو بیا به دوی داسې نه وي چې راته د اسلام خبره ولې نه کوې، د ملک خبره ولې کوې. نو مولیان داسې دي که د ملک نه بهر څوک جهاد کوي یا چې دی نو جنګ کوي یا چې دی نو حق خود ارادیت غواړي نو هغه جایز وي، خو که ملک دننه غواړي نو هغه کافر دی، هغه دهشتګرد دی، هغه چې دی نو غدار دی. پښتنو وروڼو خویندو د خلکو په خبرو پسې خو نه شو تللی او نه د ریاست په خبرو پسې تللی شو. که د ریاست خوښه وي نو هغه به وایي چې یاره هر څه دی بس د جابرانو حاکمانو په لاس کې وي او قوم یا ژبه یا وسایل چې دی نو دا دی چې دی نو دا د هغوی په لاس کې دي وي، هغوی خوښه ده چې سره کوي. د قوم د غړو ژوند دی د ریاستي حاکمانو او جابرانو په لاس کې وي چې هغوی ورسره څه کوي د هغوی خوښه به وي. نو وروڼو دې نه به یریږو نه، دی به موږ یروي، په هر صورت به مو یروي، زوروي به مو وجني به مو بندیوان کوي به مو سختې او دا هر څه به راته راوچتوي. خو کله چې زړور خلک وي، کله چې مینوال خلک وي نو هغه بیا دې بانو ته نه ګوري چې حالات خراب دي، وخت نه دی او وسایل نشته، مال نشته، پلانې دینګړې، هغه بیا تر خپل وسه پورې غږ کوي، دغه کوي. مونږ ولیدل چې کله ریاست مونږه جابر ریاست چې دی مونږ چې دی نو په مونږ د غدارۍ تورو لګولو او مونږ تورو تمبو شاته کو نو مونږ وکتل چې پښتنو مشرانو یا د پښتنو مشرانو په نوم چې کوم خلک دي، تحریکونه دي، پاټیانې دي، هغوی غږ نشو کولی. او غږ یې ولې نشو کولی؟ غږ یې دې لپاره نشو کولی چې یاره دوی بې وخته غږ پورته کړی دی، دوی چې دی نو داسې وکړل، دوی چې دی نو هغسې وکړل. اویا کاله وشول چې یاره مونږ د دې پنجاب د لاندې چې دی نو هغه غلامي کوو، زمونږ په خپله خاوره اختیار نشته دی، د خپلې ژبې زمونږ اختیار نشته دی، زمونږ دود دستور ته تحفظ نشته، زمونږ په وسایلو د خپل پښتون برخه نه لري. او که غږ کوو نو چې دی نو زموږ خپل پښتانه چې دی هغه بیا وایي چې یاره دا خو تاسو چې دی نو غلط اواز پورته کو، تاسو بې وخته اواز پورته کو. زموږ خپل وروڼه چې دی نو موږ ورته وروڼه ځکه وایو چې صحیح ده چې که ډېر هم دی ووایي، ډېر بهانې وکړي چې یاره موږ چې دی نو وخت نه و، پلانې نه و، دینګړې نه و، زموږ پلانې اخوا دې خوا تاسو بې وخته اواز پورته کړی و. خو موږ پښتانه دوی د پښتنو د دغه دپاره غږ پورته کوي، دغه پورته کوي. ولې موږ پښتانه نه وو؟ د ډاکټر خان تحریک دا غړي چې دی نو دا پښتانه نه نو
زمونږ د بزدلۍ د لاسه په مونږ باندې دغه خلک ورځ په ورځ هغه خپل حاکمیت په خی لګیا دی. مونږ که هر څومره یو، که دوه یو، که درې یو، که څلور یو، که لس یو، که شل یو، مونږ کوشش کوو چې د هر چا دغه ته لاړ شو، جلسو ته لاړ شو، د هغوی سره ودرېږو، د هغوی دپاره اواز پورته کړو، د هغو داسې نه ده چې یاره مونږ څه ډېر غټ زمونږ زور دی پلانې دی دنګلې، نه نه، مونږ په حقیقت کې د دې ټولو تنظیمونو، پارټو، تحریکونو نه کمزوري یو. زموږ تحریک ډېر کمزوری دی، خو دومره ده چې تر خپل وسه خامخا ګام پورته کوو. داسې نه ده چې یاره مونږ وایو چې یاره دا وخت نه دی او ده خو داسې وکړل او ده خو داسې وکړل، نه. که هر څه وي خو زمونږ ورور دی، غږ یې پورته کړی دی، مونږ ورسره یو، ظلم پې شوی دی، مونږ ورسره یو. که زمونږ سره چا داسې نه شول کولی نو داسې خو ویلی شو خیر دی یاره پلانې دی دنګړی دی او بس ظلم ورسره مه کوئ او هغه او دغه څه خو ویلی شول که نه. خو بیخي چپه خوله دا زمونږ بزدلي ښکاره کوي. زمونږ هغه د تړون چې کوم د پښتنو ترمنځ کوم تړون چې سبب نه جوړېږي که نه، نو هغه دا زمونږ بزدلي ده. مونږ د یو بل دپاره غږ قدرې نه شو پورته کولی. مونږ ولیدل چې هغه غږ قدرې مونږ ونه لیدو. وجه څه وه؟ وجه دا وه چې ریاست په مونږ داسې دفعې او داسې فتوې ولګولې چې که په هغې کې مونږ سره څوک ودرېدل نو هغه پکې په خپله هم ککړېدل. خو چې مونږ دې ته ګورو نو بیا به مونږ مبارزه څنګه کوو؟ مونږ به چې دی نو د خپل پښتون قوم د بیل وجود د بقا دپاره کار څنګه کوو؟ مونږ به د پښتون قوم د یووالي، امن او پرمختګ دپاره کار څنګه کوو؟ مونږ به د وسایلو د اختیار، د پښتو ژبې د اختیار دپاره څنګه کار کوو؟ ورونو، د خپل قوم، د خپل پښتون قوم د بیل وجود د بقا دپاره کار کولو، د پښتون قوم د یووالي، امن او پرمختګ دپاره کار کولو دپاره چې کوم مونږ هلې ځلې کولې، دې ته غداري ویل، دې ته شرپسندي ویل، دا په خپله د ریاست جرم دی چې مونږ چې دی نو د خپل په خپله خاوره موجود د خپل قوم دپاره داسې نه چې یاره د پردي چا دپاره لګېږي یا د پردی حق چې دی خورو، نه، په خپله خاوره د خپلې پښتونخوا، جنوبي پښتونخوا د دې خلکو د تړون، د یووالي، امن او پرمختګ، د پښتونستان، دا ټول زمونږ هغه زمونږ د پښتون قوم جایز حق دی. مونږه د کشمیر خود ارادیت چې دی نو دا مونږه جایز حق منو، نو زمونږ جایز حق چې دی نو دا هم منل پکار دي. مونږه د چا د پاره خدای مکه، د چا د پاسه، د چا د پاره یا د چا خلاف ټوپک نه دی راغستی، څه د چا مو مال ځان ته چې دی نقصان نه دی رسولی. بیا ولې چې دی نو ریاست زمونږ خلاف چې دی نو د غدارۍ او پلانې دګړې فتوې جاری کوي، دغه کوي، مونږه جیل ته استوي، مونږ بندیوان کوي. ولې آخر که یو طرف ته د کشمیر او د نورو خلکو د حقوقو خبره کیږي، د هغوی حقوق جایز ګڼلی کیږي، نو بل طرف ته که یو قوم په دې خاوره حقوق غواړي، دغه غواړي، نو بیا ولې دغه جایز ولې نه ګڼلی کیږي؟ ورونو، مونږه د هیڅ کله دا سوچ نه دی کړی، هیڅ کله مو دا دغه نه دی کړی چې د بل قوم حق بخورو، د بل قوم حق بخورو، چا ته به نقصان رسوو، د چا خاورې ته به نقصان رسوو، د چا ملک، د چا ژبې، د چا مذهب، د چا فرقې ته به نقصان رسوو، نه، هیڅ کله مونږ داسې سوچ نه دی کړی. پکار دا ده چې پښتانه د بزدلۍ د دې سوچ نه بهر ته راوځي. که مونږه د یو بل دپاره د حق پورته کولو دپاره بزدلۍ نه کار اخلو، د لم لیټ نه کار اخلو، نو دا زمونږه هغه د تړون چې کوم هڅه ده هغې ته نقصان رسوي. 14 کاله مخکې ډاکټر خان تحریک چې کله ګام پورته کو، نو اولنې بارها به یو خبره کوله چې د پښتنو ترمنځ د زړونو تړون دپاره کار پکار دی، او نن هم زه په دې قایل یم
چې مونږ ته د یو ملک د ماتولو ضرورت نشته دی. د دې ملک د ماتولو دپاره د دې خپل اختیارمند خلک چې دی دا پوره دي، دا انا پرست، دا د چوکو او د مفاداتو دغه وږي تږي چې دي دا په خپله د دې دپاره کافي دي. مونږ د دې د ماتولو هڅه نه کوو. مونږ له پکار دي چې د خپل قوم د یووالي دپاره کار وکړو، د زړونو تړون دپاره کار وکړو. دا هر څه چې دی دا په خپله را روان دي. وروڼو بې انتها مینه چې دی نو هغه د پښتنو په زړونو کې د یو بل دپاره موجود ده. په دې خاوره هم زه وینم ډېره موجود ده. موږ چې چاته دغه ګورو هغوی هم په زړه کې ډېر څه شته، مینه شته، دغه شته، خو یېرې دي. دغه یېرې به ختمول غواړي. دې پښتنو ته ویل غواړي چې هیڅ نشته دی، مونږ تیار یو. مونږه تاسو ولیدئ چې هر قسمه چې دی نو هغه سختو ته زمونږ مجبوري ده. خبره چې مونږ خو رستو کېدی نه شو، الله مو دې مرستیال شي. خو پښتانه چې دي د دوی د هغه بزدلۍ لپاره هم کار پکار دی، د زړونو تړون لپاره خو به کار کوو که خیري. دا زمونږ د ډاکټر خان تحریک چې دی نو مقصد دا دی چې پښتانه وتړي خپلو کې. مونږ په خپله لګیا یو، د یو بل خلاف چې کله مونږ خبرې کوو نفرتونه را پیدا کوو، نو هغه مونږه دغه هغه سبب جوړوو، د نفرتونو د بیلتون سبب جوړوو. او اغیار هم دا غواړي چې مونږه هغه ډیوایډ رول نه هغه فایده واخلي. که چېرته مونږ نه غواړو چې یاره مونږه اغیارو ته فایده ورکو، نو پکار دا دی چې مونږه یو بل ته بخښنه وکړو. زه خو بار خپل ملګرو ته وایم چې یاره پښتون که هر څنګه تا سره سخته وکړي، دغه وکړي، کنځل مه کوه ورته، سخت بد رد ورته مه وایه، داسې دیکه مه ورکوه. څه داسې لارې را پیدا کوي چې هغه راوتړلی شي، د هغه د زړه نه هغه یېرې ختمې شي. څه داسې لارې راویستل غواړي، هوا میلو شي هغه ستا کاس ته، ستا دغه ته، ستا هغه کوم کوشش دی، ستا هڅه ده، هغې ته په څه چل دا اغیار به تاله په خپله مو قدر کوي چې ستا هغه خبرې ته چې دی په خپله چې دی هوا ورکي، ستا خبره چې دی نو په خپله. پښتنو وروڼو زه په دې نه پوهېږم چې یاره زه به په خپل مقصد کې کامیاب شم او که نه، خو دومره پوهېږم چې که زما وجله زما ژوند د دې کاز د دې مقصد دپاره لاړو، نو زما یقین دی چې زما کاز زما د مقصد ته به فایده خامخا میلاویږي. زما مونږ که سخته تېره که یو څو ورځې په جیلونو کې، او لا اوس هم چې دی نو هغه دغه روانه ده خبره، ضمانتونه او پلانې او دنګړې دا هر څه روان دي، سختیانې روانې دي، هر څه روانې دي. خو د دې فایده ما ته پته ده چې ما ته خو زما ذات ته، زما د ملګرو ذات ته خو نقصان دی، سختې دي، هغه خو هغې نه خو انکار نشته دی. خو څومره فایده زما په خیال چې زمونږ هغه دغه ته میلاویږي لګیا ده، زمونږ هغه مقصد ته میلاویږي، زمونږ د بیل وجود د بقا دپاره، د یووالي دپاره، امن دپاره، پرمختګ دپاره، دې ته چې کوم فایده ورو میلاویږي، هغې نه تاسو نه خبر چې هغې څومره فایده، هغې ته څومره خوشحالېدل پکار دي. ډېر وکیلانو به هم چې واورېدل چې یاره په دوی خو چې دی نو دفعه 121A لګېدلې ده او داسې او هغسې لګېدلې ده، نو ډېرو وکیلانو چې دی نو هم به هم خپې رستو شوې. خو رونو ریاست چې دی هغه خامخا ستا د دباولو دپاره، ستا د مقصد دباولو دپاره خامخا څه نه څه کوشش کوي. دې نه یېرېدل نه دي پکار، د یو بل دپاره په آواز اوچتولو کې کنجوسي نه ده پکار، حسد نه دی پکار د یو بل نه. ډاکټر خان تحریک ووټ غوښتونکې سیاسي پارټي نه ده. څوک وایي چې یاره دا برستو داسې وشي، هغسې به وشي، هغسې وشي، چې تر څو پورې مونږ بغیر د څه هغه ډېر لاس او خپې نی بندي شوي، نو مونږ په دې کومه لار چې روان یو په دې به روان یو انشاءالله. مونږ چې دی د خپل
قوم د یووالي امن او پرمختګ دپاره به هغه سوچ خورولو کار کوو. زمونږ چې دی نو هغه ډېر څه فوج را جمع کولو سوچ نشته دی. ډاکټر خان تحریک ما تاسو ته په شروع کې به مو ویلي وي چې دا د یو پوهنتون په توګه کار کول غواړي، د یو سوچ خورولو په توګه کار کول غواړي، نه چې د یو انقلاب د خلکو را فوج جوړولو پلانې دیګړې. نه نه نه، د دې څه نه ده. سوچ آگاهی چې کوم شی دی هغه زمونږ دغه دی. بیا جرګه مطلب زمونږ هغه دی چې یاره هغه پښتانه مونږ راغونډ کو چې کوم زمونږ د سوچ سره جوړ شي، او بیا هغوی ته ووایو چې تاسو اوس فیصله وکړئ چې پاسون پکار دی، په کوم طریقه پکار دی، څنګه پکار دی. دا زمونږ لکه څه پخپله څه داسې څه دغه نشته دی، خو پکار دا دی چې مونږ د بزدلۍ د دې دغه نه راوځو. که مونږ چېرته بزدلي کوو نو هېڅکله مونږ چې دی نو دا خپل پښتون قوم دپاره مونږه فایدهمند نه یو. که د چوکو د مفاداتو خبره وي نو بسم الله تاسو ډېر دغه چې دي پارټیانې او ډېر تنظیمونه او پلانې دیګړې دا نن هم پنجاب ته خپل مشر ورور وایي او بیا به هم وایي مونږ خو نشو ویلی. پنجاب ته مشر ورور ویل داسې دي لکه د خپل قوم هغه بیل وجود د چا د پنجاب په غېږه کې اچول، د پښتون قوم وسایل د پنجاب په غېږه کې اچول، د پښتون هغه عزت هغه ژوند چې دی نو هغه د پنجاب په غېږه کې اچول. نو صحیح ده چې خلک په زما دې خبرې ته ډېر بد وایي چې ته پنجاب ته ټول سیاسي مشران او پلانې پارټۍ وغیره دا ورته پنجاب ته مشر ورور وایي او ته ورته نه وایې، نو دا ته غلطه کې. زه غلط خیمه په دې معامله کې. زه یا زموږ ملګري چې دی نو پنجاب ته مشر ورور ویل دا د خپل پښتون قوم توهین ګڼي. د پنجاب پارلمان ته چې دی نو هغه د پنجاب غېږه وایي او د پنجاب غېږه کې ناسته چې دی نو دا پښتون قوم ته به څه فایده ورکړي، په 80 کالو کې څه فایده ورکړه. دې ته زه یم تر څو پورې چې د پښتنو او د پنجابیانو د پارلماني سیټونه چوکۍ دا برابر شوي نه وي، تر هغې پورې تاسو به همدغه شانتې پنجاب ته مشر ورور وایئ، لکۍ به وایئ، هېڅ فایده به یې نه، دغه شانتې ژوند به تېرېږي. نو یو ځل به یې وایم چې زړه مه بیلئ. که زړه مو وبیللو نو د پښتون قوم د بیل وجود د بقا، یووالي، امن او پرمختګ خوبونه بس خوبونه پاتې شي. څه شته؟ او یو ملګری وایي چې د پښتونولۍ په نوم پښتانه دوکه شوي دي او بیا دوکه شوي دي ځکه ستاسو په ګرفتارۍ هم غلي دي. امداد خان ورور وایي. امداد خان وروره ستاسو دا خبره چې ده نو دا د پښتونولۍ په نوم چې دی خلک دوکه شوي دي. داسې ده وروره چې پښتونولۍ په نوم باندې هلو دوکه شوي دي چې خلک پارلمان ته استولي دي، باچاهان او دغه ته جوړ کړي دي، منسټران وغیره ته جوړ کړي دي. خو بیا چې دی نو هغوی هلته کې د پنجاب د خیر ښېګړې دپاره هغه ګامونه پورته کوي. وجوهات ما تاسو ته ووایي چې د دغه پاکستان پارلمان چې دی نو دا د پنجاب غېږه ده او د پنجاب په غېږه کې ته څنګه چې د خپل پښتون قوم دپاره کار کولی شي. نو زه به صحیح ده زه وایم چې یاره دا بانې یم چې دی نو دا هم دي چې یاره دوکې ورکړې شوي دي ځکه چې ستاسو دپاره چې غږ پورته نه کړو. زموږ دپاره غږ موږ پورته کوئ، د قوم دپاره غږ پورته کوي، د قوم د یووالي دپاره غږ پورته کوي، د بیل وجود د بقا دپاره غږ پورته کوي، په وسایلو د پښتون د عام پښتون د اختیار دپاره غږ پورته کوي. دا مو وایئ چې یاره ستا په خاوره ستا د پښتو او د پښتون اختیار پکار دی، نه چې د بل چا. نو که ته ما له غږ نه پورته کوې زه تا له غږ نه پورته کوم، زه تا د یارې نه زه ستا دپاره غږ نه کوم چې هر څه یاره وي. نو دا به څه وي، دا به کله به مونږ چې دی نو زمونږ هغه په منځ کې تړون راځي، د زړونو تړون به راځي، مونږ به د هغه د تړون هغه ځای ته کله ځو. بیا ښه به دا وي چې په ژوند کې که ډېر دوکې راځي، خلک ډېر دغه راځي، نو ژوند خلک پرېږدي نه. زه وایم چې اوس هم هر څنګه چې د پښتنو سره مونږ ودرېږو نو پکار دا دی چې مونږ د چا نه څه دغه نه وغوښتي یا مونږ نه غواړو ووټ مو نه دی غوښتی چې یاره مونږ باچاهان جوړ کړي، دغه جوړ کړي.
نو هر څه ته لږ سوچ پکار دی سترګې هم شته زمونږ غوږونه شته زمونږ ذهن شته دا هر څه استعمالول پکار دي امید دی چې بیا به د یو بل د مرستې دپاره راپاسو یو بل ورور وایي چې بابا تاسو اوس سخت حالت کې یې اساس احمد ورور وایي تاسو اوس په سختو حالاتو کې یې اساس احمد وروره اساس احمد داسې دا چې صح حالات خو د پښتون قوم د بابړي نه واخله د بابړي د واقعي نه واخله تر ننه پورې دي ما ته ډېر خو یاد نشي خو په بابړه کې زمونږ د مشرانو زمونږ چې دی نو جیدادونه ضبط شوي وو هغه وخت زمونږ مشرانو سختې تېرې کړې وې د ډېرو ته پکې واپس ورکړې شوې چې کوم مشرانو خو چې کوم عام زمونږ چې کوم مشرانو کوم چې عام خلکو په هغه وخت کې نو د هغوی خو بیا لاړل هر څه لاړل دا د زه وایم چې تر ننه پورې هغه سختې روانې دي د پښتنو دپاره د پښتون قوم دپاره وجوهات هم دغه دي چې پښتانه زه وایم چې د یو بل دپاره حق پورتولو کې بزدلي کوي دغه بزدلي او دغه حسد دغه چې دی نو هغه دا څیزونه به پرېښودل غواړي نو انشاءالله چې دا سختي به بیا الو کمیږي که چېرته مونږ نن زمونږ دپاره څو غږ نه پورته کوي خدای مکه سباله مونږ د بل دپاره غږ نه پورته کوو بل د بل دپاره غږ نه پورته کوي نو دا شی بیا د تړون په منځ کې هغه خنډ جوړېږي نو الله دې وکړي چې مونږ دا په دې خبره ځان پوه کړو یو ملګري پوښتنه لرله چې ډاکټر صاحب په زندان کې زورولې خو نه څه نوم یې دی نوم یې دغه شو خو دا پوښتنه په زندان کې زورول نه داسې نه ده زه د خپل قوم دپاره چې دی نو کوم څنګه رنګ یم چې سختې وي دغه وي هغه تېرول هغې ته زه سخته نه وایم خو کوم قسم زما په خیال چې ستاسو خیال دی نه داسې څه دغه نشته دی او وجوهات دا دي چې نه خو مونږ چا پسې کاڼې راغستی او ټوپک مو راغستی او هېڅ هم داسې څه مونږ دغه نه کړي په مونږ چې څه مو دا د هوایي هغه خبرې وي دغه وي ریاست چې دی که نور سم نشي کولی داسې دفې او داسې دغه در باندې درواچوي چې بس هغه لارې ګودرې د لبندې کې دغه دي خو بله رخته که زه وایم چې سخته نه وه نو هغه هم دغه دی ځکه چې دغه کې وخت تېرول هغه څیزونه چې دي هغه هم دي تاسو ته به پته وي چې د یو سل یویش ای چې دی نو یو دفعه وه څه داسې 153 څه داسې ډېر دغه و چې د غدارۍ مدارۍ څه ډېر دغه و نو خپل کوشش خو یې کړی دی جیل او دغه ژوند خو وي داسې خو ما د هغې په جیل کې د ځان نه بدتر پښتانه ولیدل نو هغه خپلې ستونزې خپلې سختې راته ډېرې لږې ښکاره شوې الله دې وکړي چې دومره دغه وشي چې مونږ چې دی نو د هغه پښتنو اواز جوړ شو د هغوی غږ جوړ شو د هغوی دپاره څه ګام پورته کړو ځکه چې ما دا وکتل چې زمونږ نه زیاتې سختې چې دی نو په دې پښتنه خاوره په دې پښتانه په خپل دغه خاوره تېرۍ لګیا دی نو خیر مونږ خو بس دلته په بهر هم چې دی بندیوان ژوند تېرو لګیا یو ډېرې دغه چې دي هغه زمونږ دپاره نشته دی کوم چې د عام پښتنو دپاره دي خو دا مونږ ته مزه راکوي یقین وساتئ چې څومره مزه په دې سختو کې ده په راحتو کې نشته دی عتیق الله فولاد ورور وایي چې زما خیال د حل او لنډه لار د دې غمیزې د پای ته رسېدو دا ده چې ټول یو شي ډلې مه کېږئ یو لښکر شي عتیق الله فولاد ډاکټر عتیق الله فولاد صاحب داسې ده چې ستاسو خبره په سر سترګو ما خو ووایي که نه چې مونږ خو تیار یو زه ستاسو په وساطت سره زه ستاسو په دغه سره د ټولو تنظیمونو ته وایم د ټولو پارټیو ته وایم چې ما او زما ملګري زمونږ د دې سوچ سره قبلولی شي نو مونږ حاضر یو مونږ د خپل سوچ نه رستو کېږو که تاسو مونږ زمونږ د دې سوچ سره قبلولی شي
زمونږ ملګرتیا کولای شي، مونږ خپل ملګری جوړولای شي. مونږ حاضر یو، مونږ د هر چا سره کینو، مونږ د هر چا سره چې دی نو دغه کوو، ملګرتیا کوو. مونږ چې دی نو مونږ چاته انکار نه کوو. کم پښتون وایي چې ستا دا کمې خبرې دي، کم تنظیم وایي چې ستا دا کمې خبرې دي، ستا دا کم فکر دی، ستا دا سوچ دی، ستاسو د ملګرو چې کم سوچ دی، مونږ د دې هر څه سره مونږ تاسو قبلو. راځئ مونږ سره کېنئ، زمونږ دغه شی تر دې چې ځان په مونږ کې زم کوي او دا आवाज تاسو پورته کوي. مونږ چې د پښتون قوم د پاره غږ پورته کوو، زمونږ د ذات د پاره څه نشته دی. مونږ تیار یو. مونږ چې دی نو کاغه هر یو تحریک دی، کاغه هر یو پارټي ده، نن دې مونږ ته وایي چې ستاسو دا فکر، ستاسو دا دغه چې دی دا مونږه ژوندی وساتئ او زمونږ سره یو ځای شي. مونږ په سر سترګو مونږ دا هر څه چې دی نن پرېږدو، هغې سره یو ځای کېږو. خو بده مرغه دا ده چې مونږ وکتل عتیق صاحب چې زمونږ نه خلک زمونږ د کوم چې غټې پارټیانې دي، تحریکونه، هغه د یېرې نه تښتي لګیا دی چې یاره نه دا په دې سوچ سره تاسو مونږ ځان سره نشو دغه کولی. مونږ خو وایو خلکو ته مونږ تښتي والا نه یو. که څوک وایي چې دا هر څه تاسو پرېږدئ، دا دفتر باندې تاسو زموږ د پارټیو دغه وکړي، خو دا مونږ تیار یو. بس شرط دا دی چې زمونږ ملګري، زما ملګري به چې دی نو دا سوچ نه پرېږدو. مونږ به د خپل سوچ دننه چې دی خپل دغه مطابق کار کوو. که د دې سوچ او د دې مطابق مونږ څوک قبلئ په سر سترګو، مونږ د زړه د خلاصه چې دی نو د هغوی هغه مشري منو. مونږ چې دی ورسره مونږ ورسره ودرېږو، مونږ ورپسې ودرېږو. مونږ چې دی هغه څنګه غواړي مونږ ورسره کوو. که مونږ سره چې دی نو آیا دا سوال صحیح دی چې د پښتنو د غلامۍ باعث همدا قومي تحریکونه دي؟ مننه. تپوس یې کړی عتیق الله صاحب دا سوال که زه داسې کومه چې د پښتنو د تحریکونو هغه بزدلي ده نو دا به ټیک شي. تحریکونه پارټیانې په هر ملک کې وي، په هر قوم کې وي، خو چې کله هغوی کې بزدلي وي، د یو بل سره ودرېږي نه، دغه کېږي نه، د یو بل دپاره د یو بل غږ نه جوړېږي، نو بیا چې دی نو هېڅ هم دې نه جوړېږي. بیا هسې هغه دغه پارلماني د پنجاب د پارلمان دپاره کار کول دي او د خپل دغه دپاره وسایلو دغه مفادو دپاره کار کول دي، د خپلو چوکو دپاره کار کول دي. نو مونږ خو په سر سترګو ډاکټر عطا خان وفا وایي چې دا غږ د کومو پښتنو لپاره پورته کېږي، د لر او کبر. ډاکټر عطا خان وفا صاحب داسې ده چې اول خو که مونږ خبره دا وکړو چې پښتون چې دی نو دا د لر نه دی او د بر نه دی، پښتون خو بس پښتون دی. د پښتون قوم چې کله مونږ خبره کوو نو دا بیا د ټولې نړۍ د پښتنو د زړونو تړون خبره کوو، د بیلې پېژنګلو. مونږ چې بیله پېژنګلو بچ کوو نو دا د ټولو پښتنو بچ کول غواړو. بیا مونږ چې وایو چې یاره مونږ د پښتون قوم د بیل وجود د بقا دپاره کار کوو نو بیا خو هغه د ټول پښتنو خبره ده. که مونږ بیا وایو چې یاره د وسایلو خبره کوو، دغه خبره کوو، نو هغه بیا یو بیل دغه راځي. هغه بیا راځي چې یاره په دې سیمه چې کوم پښتنه خاوره ده، پښتونخوا ده، په جنوبي پښتونخوا ده، د دې خلکو د سیمه که مونږ په څه چل باندې وتړو، په دې خاوره باندې چې نو د پښتون د اختیار دپاره کار وکړو، نو دا بیا بیل یو دغه دی، دا بیا دغه دی. خو کله چې مونږ د پښتون قوم د بیل وجود د بقا، یووالي، امن او پرمختګ خبره کوو، د هغه ژبې خبره کوو، جامع خبره کوو، دود دستور خبره کوو، نو بیا چې دی نو دا د نړۍ د ټولو پښتنو خبر راځي. پکار دا دی چې مونږ دا ونه ګورو چې دا پښتون د کم ځای دی، که ظلم ورسره کېږي، زیاتې ورسره کېږي، که ما سره کېږي، که بل سره کېږي، پکار خو دا ده چې مونږ له غږ پورته کړو. اخون ام زبیر وایي چې تحریک سره یو سکول سیستم هم پکار دی چې د نوي کل سوچ ورسره جوړېږي. اخون زبیر وره داسې ده چې ستاسو د خبره په ستر سترګو او حقیقت هم دا دی چې مونږ چې دی نو د هغه مونږ چې کوم ماشومان، خپل پښتانه ماشومان چې کله د پنجاب د فکر او د انګریز د ژبې جامې د نصاب تعلیم لاندې د ښوونځو ته ورواستو، نو د هغې نه بیا پښتون نه روزي، د پښتون دشمن د پښتون په کور کې پښتون راځګېږي. بیا نو مونږ ته پکار دي چې د خپل پښتو او د خپل تاریخ او دغه نصاب لاندې یو ښوونځي داسې دغه کړو
خو په ذاتی په شخصي توګه موږ څومره دا کار وکړو دومره زما په خیال چې وسایل هم پکار دي او هغه څومره چې دوی ښوونځي دي څومره چې دغه دي څومره چې سوچ خوري نو هغه شانتي به ونکړو پکار دا دی چې موږ دوی مجبور کړو چې په دې ښوونځو کې په پښتنه خاوره چې څومره ښوونځي دي که هغه سرکاري دي که هغه شخصي دي پکار دا دی چې د پښتو ژبې د پښتو تاریخ او د پښتون قوم د هغه ژوند او د هر څه مطابق چې دی هغه نصاب جوړ وي نو هلو به چې دی نو مونږ زمونږ د بیل وجود د پښتون قوم د بیل وجود چې دی نو دا به بقا مومي او مونږ به په خپله خاوره د پښتو او د پښتون د اختیار هغه جوګه شو. اکبر غزنوي ورور وایي چې ډیورنډ پاک له ستاسو څه نظر دی؟ اکبر غزنوي صاحب ظلم د ډیورنډ په حق له زما بس مخکې نه رایم دا وه چې دا د پښتنو په سینه باندې د ظلم یو کرښه ده چې نه د پکار په پښتون د پاره چې دی نو د ویزې دا شرط په پښتنه خاوره دا انتهایی ظلم دی او بلکې جرم دی خو پښتانه چې دی نو بزدله دي پښتانه مات دي پښتانه چې دی نو د یو بل هغه خپې راکاږي داسې به وګورو زمونږ دا خیال وي چې دا زمونږ 14 کاله وشول وروره ډاکټر خان تحریک چې دی 14 کاله وشول مونږ چېرته دا ونه وي چې نوي تحریکونه کوم را پیدا شول نو مونږ دا ونه وي چې دا زموږ خلاف را پیدا شوي دي نه مونږ خو وایو چې دا د هر چا حق دی چې هغه پکار دی چې څومره ډېر تحریکونه را پیدا شي دومره به زیات اواز وي خو چې خپلو کې لږ ډېر هغه تعلق ساتي خپلو کې یو بل دپاره غږ پورته کوي یو بل سره د یو بل په جلسو کې تړون کوي دغه کوي نو ډېر فایدهمند به وي دا داسې وي لکه چې برانچز او بیا راغونډېږي دغه کېږي نو ونه یو وي څانګې چې دی نو که ډېرې وي نو سفر خو نه کوي څانګه چې دی نو هېڅ دغه نه کوي دا څانګې دي د پښتون قوم او انشاءالله چې موږ خو به کوشش کوو د دې څانګو د دې چې دې ونې ته فایده ورسي او انشاءالله چې رسي به که خیر د دې د تړون دپاره به کار کوو مونږ دعا کوئ که خیر. وعلیکم السلام پښتنو خویندو ډېر ورځې پس چې دی نو هغه جذباتي خبرې مو شوې هغه د مینې خبرې مو شوې او بیا به ووایم چې د پښتونخوا جنوبي پښتونخوا چې یا د نړۍ چې څومره تحریکونه دي پښتنو دپاره د پښتو ژبې دپاره مونږ د هغوی برخه یو زمونږ د دې فکر زمونږ د سوچ سره هر یو څوک مونږ قبلول غواړي تر دې چې مونږ په سر سترګو د خپل تحریک چې دی نو په هغوی کې زم کولو ته هم تیار یو خو که زمونږ د دې سوچ دفاع کوي ملګرتیا کوي او مونږ ته دا ونه وایي چې یاره د دې سوچ نه رستو شئ کلار شئ او بزدلي لښکره کولو هغه ځکه چې 80 کاله نه زیات وشول چې مونږ په بزدلۍ کې تیر کړ نور پکار دی چې مونږ چې دی نو د دې بزدلۍ نه لاس واخلو که په هر صورت وي مونږ به چې دی نو د هر چا د پښتنې دپاره اواز پورته کوو مونږ به هر چا له ځو او الله دې وکړي چې علي وزیر غونته کې خلک چې دی دا په پښتنو کې دا زړور خلک چې دی دا را پیدا شي نور داسې دغه خلک را پیدا شي چې مونږ ډېر چې دی هغه د یرې او د بزدلۍ وخت تېر کړو اوس پکار دی چې مونږ داسې پښتانه هغه الله تعالی زه وایم چې میندو له پکار دي چې داسې زړور پښتانه را پیدا کړي چې هغه د پښتون قوم هغه د زړه نه چې دی نو خدمت وکړي او بې یرې بې خوفه الله دې وکړي چې داسې پښتانه په موریانې وزېږوي نو الله مو ښاد لره پښتنو وروڼو خویندو تل ښاد اوسئ په نړۍ کې مو چې دی نو د هسکې غړي ژوند نصیب شه الله په امان اللهم ارشد